چې عمل خو ډېر وړوکی دی، عمل خو ډېر کم دی، ډېر کم وخت پې لګي، لیکن ثواب یې څومره دی، اجر یې څومره دی. انسان چې هغې اجر و ثواب ته ګوري، هغې فضیلت ته ګوري، هغې مقام ته ګوري، انسان حیرانېږي. کله چې سړی د ماسخوتن مونځ وکړي فرض او د هغې نه بعد 2 رکاته سنت وکړي، د دې وترو او د سنتو په منځ کې چا چې 4 رکاته نفل مونځ وکړو، دومره ثواب الله ورکوي لکه د انسان چې د لیلة القدر د شپې عبادت کړی دی. او دغه 4 رکاته نفلو باندې چې 4 رکاته نفل یې وکړ، د دې 4 رکاته نفلو دومره ثواب دی لکه تا چې په لیلة القدر کې د الله تعالی دپاره عبادت کړی، لکه ته چې په لیلة القدر کې الله ته ولاړ وي، تا په هغې کې د قرآن تلاوت کړی دی، تا په هغې کې ذکر کړی دی، تا په هغې کې دعا کړې ده. د دې 4 رکاته نفل دومره غټ مقام دی، دومره غټ فضیلت دی، دومره غټ اجر و ثواب دی، لکه دا څه ګران کار دی، لکه دې باندې ټیم ډېر لګېږي. زیات نه زیات چې پې ډېر ټیم ولګي او ډېر په آرام باندې وکړي نو 15 منټه ورباندې لګي. 100 منټه ورباندې لګي، 15 منټه ورباندې لګي. په دې 15 منټو باندې الله ما و تعالی د لیلة القدر د شپې ثواب راکوي، د لیلة القدر د شپې اجر راکوي. اوس دې ته مسلمان تیار نه دی، دا مسلمان نه کوي، دا ځان له وظیفه کې دا کوي که نه چې عمل لږ دی او اجر زیات دی، خدا دی که نه د 4 رکاته نفل او ثواب د لیلة القدر د شپې برابر دی.